یوې بلې ویډیو ته ښه راغلاست. دا ویډیو د فون، فونیم او الفون ترمنځ د مشترکاتو او توپیرونو په اړه ده. لومړی داسې ښکاري کله چې مونږ د فون، فونیم او الفون کلمې یا اصطلاحات اورو، ګویا مونږ د دې کلمو یا د دې اصطلاحاتو په تعریفونو او ځانګړنو باندې پوهیږو. خو که لږه توجه وکړو، په دې کې داسې مسایل شته چې هغه لږ وضاحت ته ضرورت لري او داسې څه شته چې باید پر تعریفونو یې ورزیات شي. لومړی غواړم چې د فونیم تعریف وکړم او ورپسې بیا د فونیم د تعریف د اجزاو په سپړنه لږ لاس پورې کړم او له هغې وروسته بیا د فونیم د تعریف ځینې نیمګړې برخې پوره کړم. ښه، تاسې ته به هم دا معلومه وي، فونیم په فونولوژي کې چې تعریف شوی دی، که زما دقیق په یاد وي هغه داسې دی چې فونیم تر ټولو کوچنی غږیز واحد دی چې په خپله معنا نه لري، خو په معنیزو واحدونو کې د معنا د بدلون لامل ګرځي. خو مسئله دا ده چې موږ څنګه کړای شو د فونیم دا تعریف له یوې جملې څخه په یو مفهوم بدل کړو. که دا تعریف او دغسې ورته نور تعریفونه مونږ په مفهوم بدل نه کړو، نو زمونږ په اذهانو کې به یوازې یوه حفظ شوې جمله یا جملې وي چې د وخت په تېرېدو بیا زمونږ له حافظې څخه کډه کوي. په هر صورت زه لومړی د تعریف ځینې خواوې راسپړم. په دې جمله کې د واحد ټکی راغلی. مونږ واحدونه په نورو برخو کې لیدلي، اما غږیز واحد څه ډول وي؟ واحد اصلا یو ته ویل کېږي، یو بشپړ ته. که تاسې مالداري فرض کړئ، میږه یو بشپړ دی، وزه یو بشپړ دی، اوښ یو بشپړ دی. همدغه ډول که تاسې نقلیه وسایط په پام کې ونیسئ، کرولا یو واحد دی، سراچه یو واحد دی، یو بشپړ او داسې دا لیست اوږد دی. له واحد نه مراد دا دی چې د یو بشپړ په توګه فعالیت کوي. معنا د کرولا ټول اجزاوې له ټایر نیولې بیا تر شټرنګ پورې، بیا تر سیټونو پورې، ماشین، دا هر څه د یو واحد په توګه یو بل سره لاس ورکوي او د یو بل بشپړونکي دي. یوې شیبې لپاره فکر وکړئ، که یو مستري مثلا موټر نیم کړي، موټر پاتې کېږي؟ نه، په هېڅ صورت نه. سمه ده، میږه به تقسیم شي، تقسیمیږي، ولې هغې نه غوښه پاتې کېږي د یو بل شی. همدغه ډول موټر نه پرزې او اوسپنې پاتې کېږي. اوس آیا فونیم موږ نیمولی شو؟ په هېڅ صورت. د فونیم د واحدتوب یو اصل همدغه دی چې فونیم باید په بشپړ ډول که لیږدول کېږي، لرې کېږي، په ځای بل فونیم راځي، باید په بشپړ ډول لرې کړای شي چې معنیز بدلون بیا رامنځته کړای شي په یوه کلمه کې. د کمپیوټر په اوداسیټي پروګرام کې زه د پښتو یوه کلمه ریکارډ کوم. هغه کلمه ده خپور. په دې کلمه کې 4 فونیمونه موجود دي: خ، پ، اوږد واو او ر. په بله وینا 4 واحدونه لري. که غواړئ چې یو واحد ځنې لرې کړئ یا یې بدل کړئ، اړ یاست چې واحد په بشپړ ډول لرې کړئ. تاسې نشئ کړای چې مثلا نیمه میږه لرې کړئ او نیمه پرېږدئ. که زه وغواړم چې د خ فونیم لرې کړم، تاسو ته به پته وي چې کله مونږ په یو کمپیوټري پروګرام کې خبرې ثبتوو، له هر تم غږ څخه مخکې که کوم غږ راغلی وي هغه جلا لیدل کېدی شي، جلا راتلی شي، مګر نور غږونه معمولا سره ګډ او په یو بل کې ننوتلي دي، چې دې مسئلې ته به زه وروسته بیا راشم. ګورئ، مونږه د خپور له کلمې څخه د خ فونیم لرې کړ. څه شی ځینې پاتې شول؟ پور. خو موږ نشو کړای چې د خ له فونیم څخه نیم او د پی له فونیم څخه نیم لرې کړو او توقع مو دا وي چې کلمه پر بلې نه اوړي. کلمه پر بلې اوړي. پاته دواړه نیم نیم فونیمونه
ممکن فنون وي خو فونیمونه پاتې نه دي. یا د دوو نورو فونیمونو نیم نیم که نیم نیم راوړو او په ځای د ښې پر ځای کېږدو، یا وبښئ دغه د ښې د نیم او د پې د نیم پر ځای چې خالي پاتې شوی دی که دلته یې کېږدو کلمه ځینې جوړېږي بله؟ نه. خو موږ کړی شو چې د ښې فونیم په بشپړ ډول لرې کړو او په ځای بل فونیم کېږدو. مثلا د سین فونیم، د سین فونیم که موږ د ښې د فونیم په ځای کېږدو له خپور څخه څه شی جوړېږي؟ سپور. مخکې له دې چې د واحدتوب بلې توضیح ته ولاړ شم، یا په بله وینا دا توضیح کړم چې یو فونیم یو واحد دی، راځئ یو کار په ګډه ترسره کړو. د کاغذ یوه ټوټه راواخلئ او هغه خولې ته ونیسئ او ووایئ پور. وګورئ کاغذ حتما ښورېږي. اوس خپور ووایئ. وګورئ کاغذ ونه ښورېد. دا ځکه چې په لومړۍ کلمه کې د پې فونیم سایز دی او په دویمه کې سایز نه دی. A very good place to start is with a piece of paper, because as you see, the airstream of aspiration makes the paper move, and you can practice saying words without letting that happen. Take the French word papa, we can compare English paper, French papa, or the French city of Toulouse, English style Toulouse, French style Toulouse. The Spanish word taco, English style taco, or American taco, Spanish style taco. Or the Japanese city Tokyo, English style Tokyo, Japanese Tokyo. که سایز تلفظ شي غوټه هوا له خولې وځي، او که ناسایز تلفظ شي غوټه هوا له خولې نه وځي. په بله وینا کله چې موږ خبرې کوو د پې فونیم دوه ډوله فون لري. دې ته د پې فونیم الفونونه یا زموږ داسې پښتو کې ورته بلغږونه ویل کېږي. په فونیټیک الفبا کې بیا داسې لیکل کېږي. وګورئ په لومړۍ ځای کې که نه په سر کې هغه پې فونیم چې یوازې راغلی دی دا فونیمیک ترانسکریپشن دی، یا په بله وینا براډ ترانسکریپشن یا پراخ ترانسکریپشن. دا کله که موږ مثلا د یو د فونیټیک الفبې کوم سمبول راوړو هغه بیا په سلشونو په منځ کې لیکو، هدف مو دا دی چې موږ په فونیمیک لحاظ یا د فونولوژۍ په لحاظ په دې مورد باندې بحث کوو. خو کله که په دې ډول قوسونو کې لیکل شوي وي بیا هغه نه مراد دا ده چې موږ په فونیټیک لحاظ باندې خبرې کوو. دا محض د دې لپاره دی چې تفکیک رامنځته شي. یو فونیم د کلمې په سر، منځ او پای کې یو ډول تلفظ کېږي نه، له ځانګړي فونیمونو وړاندې یا وروسته په یو حال نه پاتې کېږي. له یو کسه تر بل کسه تفاوت موجود دی. لهجې پکې نقش لري، که د چا دویمه ژبه وي هم تلفظ ورته نه کوي، مګر دې تفاوتونو باوجود موږ یو فونیم د یو واحد په توګه پیژنو. که څومره مثلا په فونیم کې تفاوتونه موجود دي، تلفظ ډول ډول کېږي، او یا مثلا آهسته تلفظ کېږي، لوړ تلفظ کېږي، یا څنګه درته ووایم یو څوک صحیح تلفظ نشي کړی. ځینې خلک شته چې موږ هغه ته نیم ژبې هم وایو په اصطلاح، نو د ژبې لکنت چې ولري هغه خلک، نو بیا هم موږ همغه فونیم د یو فونیم تر لاندې مطالعه کوو یا یې بولو. همدغه داسې دی لکه موږ چې هغه وړاندې مثال ووایې، مثلا میږه یو واحد ده، اما د میږې د واحد لاندې بلا مختلف ډول میږې شته، مختلف رنګونه لري، سایزونه مختلف دي، ولې موږ یې د میږې په نوم پیژنو. همدغسې یو فونیم بلها سلها څه چې په زراو ډول تلفظ کېږي
په مختلفو حالتونو کې، مختلفو چاپېریالونو کې، مختلفو خلکو لخوا نه، مختلفو لهجو کې، ولې بیا هم موږ او تاسې د یو فونیم یا د یوې کټګورۍ لاندې تر بحث نیسو، د یوې کټګورۍ لاندې مطالعه کوو. نو دغه پخپله یې دې دلالت کوي چې فونیم د یو بشپړ یا څنګه درته وایم د یوې ناوې یا د یو واحد په توګه باندې عرض اندام کوي. د پورتني تعریف چې د فونیم په اړه و، یو بل جزء دا و چې فونیم مانیز بدلون رامنځته کوي. تاسو لږ وړاندې ولیدل چې د پور د تلفظ په مهال یوه غوټه ساه له خولې ووته او هغه کاغذ چې موږ خولې ته نیولې او په هغه کې ښورېدا رامنځته شوه. یا که تاسې همداسې لاس ورته ونیسئ هغه هم هوا په لاس احساسولی شئ چې یوه غوټه هوا له خولې څخه راوځي. خو که تاسې د خپور کلمه تلفظ کوئ هلته بیا دویم فونیم د پی فونیم دی او غوټه ساه نه راوځي. دا یې د دواړو فونیټیک یا پراخ ترانسکرپشن دی. هغه پی سره په پور کې یو وړوکی اچ لیکل کېږي او هغه همدې ښکارندویي کوي چې پی په دې ځای کې سایز تلفظ کېږي او په لاندې کې بیا سایز تلفظ کېږي نه، همداسې عادي تلفظ کېږي. اوس که موږ د دې دواړو ځایونه بدل کړو، مثلا سایزه پی له پور څخه راوړو او د خپور په کلمه کې دویم فونیم ته په ځای کېږدو او دا دویم ناسایزه پی هلته یوسو او د پور په کلمې په لومړي فونیم کې ځای په ځای کړو، آیا مانیز بدلون رامنځته کېږي؟ ګورئ موږ دوه فونیمه په اصطلاح دوه ډوله غږونه دوه فونونه سره معاوضه کړل، آیا بدلون راغی په مانیز لحاظ باندې؟ نه. په پښتو کې سایزتوب او ناسایزتوب کوم بدلون نه رامنځته کوي مانیز، او په همدې خاطر زموږ فونیمونه د سایز او ناسایز له کبله بیلیږي نه، خو غږنوالی چې دی بیا مانیز بدلون رامنځته کولی شي. هماغه ده چې بیا هغه کلمې چې که مخرجونه یې ورته هم وي ولې چې غږندې یوې او بلې غږنه دی نو فونیم بلل کېږي. دې بحث ته به لږ وروسته بیا هم راشو. اوس وګورئ که ستاسې ژبه چېرته هندي یا اردو وی، د سایزوالي له کبله دوه فونیمونه کېدای شول. مثلا د پل په کلمه کې چې لومړی پی سایز تلفظ شي نو هغه د میوې معنا ورکوي هماغه کلمه، او که سایز تلفظ نشي بیا هغه د شیبې یا د لحظې معنا ورکوي. په همدې خاطر په اردو ژبه یا په هندي ژبه کې سایزه پی یو فونیم دی او ناسایزه پی بل فونیم دی. وینئ فونیم په دې فونیم دی چې مانیز بدلون رامنځته کولی شي. په همدې ځای کې ښایي دا مو ووایم تاسو ته چې په ژبپوهنه کې دغه ډول کلمې چې دا اوس پل او پل په شکل راوړل شوې دې ته مینیمل پیر یا کوچنۍ جوړه ویل کېږي. دا داسې کلمې وي چې یوازې یو فونیم کتل کېږي چې له بل سره توپیر پیدا کړي او مانیز بدلون رامنځته کړی شوي. وګورئ د پښتو ژبې بل او پل یوه کوچنۍ جوړه رامنځته کوي. بل او پل دوه کلمې دي چې درې واحدونه یا درې فونیمونه پکې دي. په لومړی یعنی بل کلمه کې او پل په کلمه کې دواړه لومړي فونیمونه یوازې په یو کرکټریسټیک کې یا په یوه ځانګړنه کې توپیر لري. بل او پل په دواړو کلمو کې لومړي فونیمونه یو بی او بل پی د تلفظ په لحاظ یا د مخرج په لحاظ په واحد ځای کې تلفظ کېږي، خو یوې غږن دی اما دویمې غږن نه دی. مثلا
د بي د تلفظ په مهال په ستوني کې غږیز تارونه دي او هغه په اهتزاز باندې راځي. که غواړئ چې پوه شئ تاسې مثلا د چا په غوږ کې خبرې کوئ او یا مثلا آهسته غږ نه وباسئ او آهسته خبرې کوئ، هغه انګلیسي کې ورته ویسپر وایي. که دغسې تاسې غږیږئ او بل تلفظ کوئ وبه ګورئ چې بل او پل ورته دي، تقریبا یو بل ته نږدې تلفظ کیږي. فقط چې کله موږ په لوړ غږ خبرې کوو بیا بل له پل څخه تفکیک پیدا کولی شي، هغه په دې خاطر چې ما غږیزې پردې چې په ستوني کې دي هغه په اهتزاز باندې راځي. یا که تاسې مثلا همداسې خبرې کوئ غواړئ پوه شئ چې په ستوني کې مو غږیز تارونه شته او خوځېږي که نه خوځېږي، د خبرو په مهال ستوني ته خپلې ګوتې نږدې کړئ، وګورئ چې څومره ستوني لاندې د ستوني د پوستکي لاندې مو یو ډول اهتزاز موجود دی. دغه وضعیت دی، دغه حالت ته موږ غږنتوب یا غږنوالی وایو او دا پښتو ژبه کې د فونیم جوړونې کې نقش لري. یعنې که دوه فونیمونه نور ټولې ځانګړنې یو شی وي اما یوې غږن وي بلې ناغږن وي، مانیز بدلون رامنځته کولی شي او د فونیم په توګه پېژندل کېدی شي. مګر سایستوب او ناسایستوب مخکې تاسې ولیدل چې مانیز بدلون نشي رامنځته کولی پښتو ژبه کې، نو ځکه فونیمونه نه دي یا فونیم په رامنځته کولو کې سایستوب ناسایستوب نقش نه لري. اما په هندي ژبه کې بیا دا مثلا نقش لري او همدغه ده چې هغلته بیا که یو غږن یو توری یا وبخښه یو فونیم که سایز وي او بل هماغه فونیم ناسایز وي نو دواړه بیل فونیمونه دي. اوس چې د فونیم تعریف لږ واضح شو، ښه ده چې د فونیم او فون په توپیرونو باندې لږه رڼا واچول شي. یو توپیر دا دی چې په فون کې ټول هغه غږونه شاملیږي چې مونږ یې په غږیز جهاز کې رامنځته کوو او ژبنۍ استفاده ځینې کوو. هغه که د هرې ژبې وي، یو شمېر غږونه شته چې ظاهرا له نورو غږونو سره ترکیب کیږي نه، خو مونږ یې هماغسې کاروو او استفاده ځینې کوو. مثلا که تاسې په چا یا کوم کار افسوس ښکاره کوئ له ځان سره کوم غږ کوئ؟ زه نه پوهېږم زه یې څنګه ته رامنځته کړم، ځان راته یو قسم ښکاري داسې یو غږ کوو. یا یو شمېر خلک د دې پر ځای چې نه ووایي د غږ کوي، یعنې څوک په څېر یو غږ وباسي. یو بل داسې غږ دی چې هغه د حیواناتو د درولو په وخت کې موږ کاږو، د آس او د نورو. د دې د غږونو یوه ځانګړنه دا ده، یوه بله ځانګړنه یا خو دا چې له نورو غږونو سره یو ځای کیږي نه او د مانیز بدلون په رامنځته کولو کې نقش نه لري لکه نور فونیمونه چې خپل ځای معاوضه کولی شي او بل ته پرېښودی شي. بله ځانګړنه یې دغه ده چې په دې غږونو کې یا په دې فونونو کې سا مخ په شا ځي. نور فونونه او فونیمونه چې د هغه کې مونږ سا له ښکې د بیرون په لور کاږو، ولی دې کې له بیرونه دننه خواته سا درومي او دې ته په فونټکس کې بیا کلیکس ویل کېږي. دا فونونه دي اما فونیمونه نه دي. یوه وجه لکه ما چې مخکې وویل هغه دا ده چې په نورو غږیزو چاپېریالونو کې معاوضه کېدی نشي، راتلی نشي. او د فونیم یو تعریف یو ځانګړنه نه بشپړوي، هغه دا چې د مانیز بدلون سبب نشي ګرځېدی. له دې مثاله ښکاري چې فونونه پراخه دي یا فونیمونه محدود دي. یو خو پراخوالی دا چې یو عالم فونونه موږ رامنځته کولی شو یا غږونه، اما بل دا چې مختلفو ژبو کې مختلف غږونه شته دي چې هغه فونټکس یې تر بحث لاندې نیسي، ولې چون موږ د پښتو ژبې فونولوژي لرو او په دې کې موږ هغه پښتانه هغه فونونه نه کاروي، نو ځکه په فونولوژي کې هغه تر بحث لاندې نیول کېږي نه او د پښتو ژبې فونیمونه نه دي. په همدې اساس باندې فونونه پراخ دي او فونیمونه محدود دي د یوې ژبې او
په یوه ژبه کې کارېدونکو فنونو کې هم هغه فنونه چې لکه مخکې چې ما ځانګړنې وویلې د مانیز بدلون سبب چې ګرځي هغه فونیمونه دي. بل که تاسو لږه توجه وکړئ په ځینې مواردو کې یو فونیم له دوو فنونو څخه جوړ شوی وي. تاسو که د پښتو زده او د انګلیسي ستار کلمې په پام کې ونیسئ او د دواړو کلمو دوه ړومبي توري او غږونه که نه د توري په هر صورت غږونه که وړاندې وروسته کئ، مثلا دال د زده په کلمه کې له زې څخه مخته کئ او ستار په کلمه کې ت له سین څخه وړاندې کئ، نو څه شی ځینې جوړیږي له ړومبۍ څخه ځه او له دویمې څخه څار جوړیږي. د پښتو تم مخلي فونیمونه لکه څنګه چې له نوم څخه ښکاري له دوو فنونو څخه جوړ شوي دي. که تاسو وګورئ په فونټیک الفبا کې هم د دې فونیمونو سمبولونه هم له دوو سمبولونو څخه ترکیب شوي دي، ځ او څ. په دې ډول دا خبره صدق کوي چې فونټیکس د فونولوژي یا فنونو د فونیمونو لپاره خام مواد برابروي. دریم توپیر دا دی چې فنونه یو فزیکي پدیده ده او فونیمونه یو ذهني. هر فونیم یا فونیمونه چې د یوې کلمې د تلفظ لپاره په ذهن کې استخدام کیږي همدا چې غږیز جهاز ته راځي یا د غږیز جهاز په سرحد کې داخلیږي هغه په فون باندې اوړي. که تاسو وغواړئ چې په یو کلمه کې یو غږ له بله بیل کړئ دا کار یوازې ذهنا ترسره کولی شئ. مونږ کله داسې کوو چې یو فونیم تلفظ کړو بیا دمه وکړو او وروسته بل فونیم تلفظ کړو، داسې هم نه کیږي. مونږ ډېرې خبرې په یوه ساه کوو او له همدې امله د غږونو ترمنځ سرحدونه یوازې ذهن ټاکلی شي. تاسو وکتل چې مونږ د خپور له کلمې نه د خ فونیم په اسانه بیل کړی شو ځکه چې له یو تم فونیم څخه مخکې راغلی و. خو که اوس وغواړو چې د او فونیم ځینې لرې کړو دا کار به فکر نه کوم ډېر شونی وي. ما چې په دې پروګرام کې څومره هڅه وکړه راته ښکاره شوه چې د اوږد واو یعنې د او فونیم له د پې له پیله تقریبا د ری تر منځ او نیمایي نه اوښتې سرحده پورې خور دی. په داسې حالت کې موږ څنګه کړی شو چې دا فون لرې کړو؟ دا کار شونی نه دی. یا مثلا د بنته کلمه کې چې کوشش وکړو د نون کلمه د نون فونیم لرې کړو هیڅ شونې ماته نه ښکاره کېږي ځکه چې د نون فونیم د دې کلمې په تقریبا له پیله تر پایه په ټول ځای کې خور دی. دا کار په کمپیوټري پروګرامونو کې کېدونکی نه دی، ولې که موږ وغواړو ذهنا په ډېر اسانه د بند له کلمې نه د بد کلمه جوړولی شو، نون ترې لرې کولی شو. که دا خبره لږ په بل ډول وکم، د فونیمونو له یو بله جلا کول د اورېدونکي کار دی. څرنګه چې ما وړاندې وویل فونیم ټول وخت په یو ډول تلفظ کېږي نه. یو سړی تر بله د فونیم په ادا کې توپیر لري، د چا غاښونه لوېدلي وي، د چا ژبه بندېږي، څوک ډوډۍ خوري او خبرې کوي، څوک عمل لري او په خوله کې څه ږدي. سربیره پر دې د هیچ چا د خولې تشه، د ستوني، ژبې، غاښونو، پوز یا نورو غږونو د نورو غږیزو غړیو اندازه یو قسم نه وي. د یو چا ټول غږونه نږدې پزیز وي. سربیره په دې یو کس په مختلفو شرایطو کې یو فونیم په مختلف ډول ادا کوي. څوک وارخطایي او ډېر فونیمونه بدل تلفظ کوي. د دې یو غوره مثال د شین فونیم دی. په ځینو لهجو کې حتی د اس ته ورته اما موږ بیا هم ذهنا هغه د شین په توګه اخذ کوو. زموږ یو ملګری او همکار دی د میاشت، مشر او غوماشي کلمې د میاشت، مصر او غوماسي په ډول تلفظ کوي، ولې موږ ورسره مشکل لرو نه. موږ دغه تلفظ هم حتی د سین ته ورته تلفظ هم چې کله موږ د میاشت کلمه یا د مشر او د غوماسي کلمه د دوی په اصطلاح د دوی په لهجه اورو، موږ د میاشت، مشر او غوماشي په ډول اخذ کوو. دې نه ښکاري چې موږ دپاره فونیمونه کاملا ذهني پدیدې دي او په ذهني لحاظ موږ د فونیمونو نقش پیژندلی دی او هغه ثبت کړی دی او په همغه اساس
که یو فونیم صحیح تلفظ هم نشي د یو چا له لوري یا په بل ډول تلفظ هم شي، مونږ یې بېرته ځای په ځای کوو او هغې ثبت شوي فونیم سره یې ثبت کوو. دا کار ټول په ذهن کې ترسره کېږي او دا ښکاره کوي چې فونیمونه کاملا ذهني پدیدې دي. تاسې به لیدلي وي چې د دویمې ژبې ویونکي د پښتو یو شمېر فونیمونه چې څنګه ښایي هغسې نشي تولیدولی. هغوی به ممکن په ذهني لحاظ په دې پوهېږي چې ټول او ټول متفاوت دي، اما په فزیکي لحاظ نشي کړای چې تفاوت پکې ایجاد کړي. له بلې خوا د کندهار په لهجه کې د غې او د ژې فونیمونه چې په پښتو الفبا کې په ترتیب غې او ژې ګرافیمونه لري، دوه بیل فونیمونه دي. په بله وینا د کندهار د لهجې ویونکي د ژوند او ږیرې کلمې تلفظ که وکړي، د کندهار د لهجې اورېدونکی پوهېږي چې د دواړو کلمو په پیل کې دوه بېلابېل فونیمونه کارول شوي، خو د نورو لهجو اورېدونکي خصوصاً هغه چې د کندهار له لهجې سره بلدي ونه لري، بلدتیا، فکر کوي چې په دواړو کلمو کې یو فونیم کارول شوی، ځکه چې د ده په ذهن کې دا تفکیک له وړاندې ثبت شوی نه دی او همدا ده چې پوهېدی هم پرې نشي. په کوریايي او جاپاني ژبو کې چېرته مې ولوستل چې د ر او لام فونیمونه نه تفکیک کېږي. که تاسې جاپاني ته طول کلمه ووایئ، هغه یې د تور په ډول اوري. له دې ښکاري چې د فونیم په لومړي تعریف کې لږ تر لږه درې نورې مسئلې باید ورزیاتې شي. یو دا چې فونیمونه ټاکلي دي، محدود دي، د فنونو په څېر پراخ نه دي. دویم، فونیمونه کیدای شي له دوو فنونو څخه جوړ وي. په دې اساس فنونه د فونیمونو لپاره خام مواد برابروي، تشکیلوي. دریم، فونیمونه ذهني پدیدې دي. په دې ډول لازمه ده چې یوې مسئلې ته اشاره وکړم او هغه دا چې فونولوژي یا فونیمکس په فونیټکس تکیه لري او فونیټکس بالعکس په فونولوژي بیا یا فونیمکس بیخي تکیه لري نه، یو ډول خپلواک مضمون دی. اوس الفونونه څه دي؟ د الفون او فون ترمنځ توپیر څه دی؟ موږ وړاندې وویل چې فنونه فزیکي پدیدې دي. په بله وینا هر فونیم چې له ذهنه د خولې ساحې ته راځي په فون بدلیږي. څه چې تلفظ کېږي او څه چې غوږ ته راځي فونونه دي، اما څه چې انګیرو یا یې بولو فونیمونه دي. د خبرو اترو پر مهال فونونه داسې تلفظ کېږي چې له یو بل سره تفاوت باید ولري. که د دوو فونونو ترمنځ تفاوت دومره وي چې مانیز بدلون رامنځته کړي، دوه فونیمونه بلل کېږي. او که مانیز بدلون رامنځته نه کړي، د یو فونیم الفونونه بلل کېږي. د ځانګړنو ترمنځ یوازې یو توپیر موجود وي، لکه یو سایز یا بل ناسایز. فونیمونه بیا دوه متفاوت فونونه دي او مانیز بدلون رامنځته کوي. د ځانګړنو ترمنځ لږ تر لږه یو توپیر موجود وي، لکه یو غږن وي او بل ناغږن. د نون فونیم لږ تر لږه درې الفونونه لري. کله ناغږن غاښیز فونیم ت څخه وړاندې راشي، غاښیز او لنډ ادا کېږي. د داسې کلمو پښتو مثالونه کم دي او که د دې ویډیو پر مهال زما ذهن ته رانغلل، که د عربي مروج ټکی بن په پام کې ونیسو، دا قاعده پرې تطبیقېږي. که همدا فونیم له غږن غاښیز دال او غږن تالویز ګاف څخه وړاندې راشي، اوږد ادا کېږي، لکه د بند او جنګ په کلمو کې. پرته له دې حالتونو په خپل نورمال ډول یا هغه ته نږدې تلفظ کېږي. دا و د فونیم او الفون ترمنځ توپیرونه او ګډې پولې. نور مو په پاک خدای سپارم.